هغه هلک درد دی دوايان دې والله واغستې که نو دوايانې مې راغستې دي په لاره یم کور ته در روان یم ستا سره خو روپۍ نه وي درپو دې څه وکړه روپۍ مې د سهیل نه قرض راواغستې او بیا مې پې دوايانې راواغستې هسې سوچ مې کولو دا به در څو پورې موږ خپل بچی په دوايانو ساتو دله د کوم دې سوچ وکړه که نه دا خو به ډېره ګرانه شي او زما په ژوند کې خو زما زوی دی او که په داسې چل وشم زه خو په ژوندانه مړه شم په ژوندانه مړه شم الله به خیر کړي ما به بې حوصلې کوه ما ته د خپل بچي یو درد او یو فریاد یاد دی زما ګرده ورته لګېدی ما به ورته خپله ګرده ورکړې وه خو افسوس ډاکټر وایي چې ستا ګرده ورته نه لګي او ته ولې غم کې الله شته که نه څنګه چې د دوایانو پیسې وشوي دغه شان به الله نور هم د ده څه حال راوباسي په الله یقین ساته هر څه الله کوي الله دې ما د زوی په جدایۍ په امتحان کې وانه چاهیے الله دې زما ژوند زما زوی له ورکړي زما زوی له ورکړي हामी زه خفه کېږم په تا باندې چاړه مو هلک دې خفه کړو الله شته که نه هسپتال ته وبېسمه نه ستا ډېره مننه وروره ډېره مننه نه الله خیر کړی دی تاسو تلی شئ خو ګاډی لږ په احتیاط سره چلوئ نه رور څه زما غلطي او څه ستاسو غلطي بخښنه غواړم لاړم دمه دوايانې خو ماتې شوې ستا دوايانې خو ماتې شوي دي راکه دوايانې به درله زه راواخلم دا چیک راکه تا زما دپاره ډېره قرباني ورکړه نه څه خبره نه ده پرېږده تاسو راکئ دا دوايانې د چا دي دا زما یو زوی دی د ګردو بیمار دی بس په دوايانو یې ساتونو دا خو ټیمپورري علاج دی دا د اپریشن ضرورت دی دا د اپریشن به څه کوئ او بیا دوايانې خو د یو وخت 2 کار کوي دا خو مستقل حل نه دی که نه رور زما د وخت د ډوډۍ وس نه کېږي د دا اپریشن څنګه وکړمه خو بس ته الله سرې ته مې پرېښودی دی نو زه کارډیالوجسټ یم په خوازخیله چنار بابا کې زما کلینیک دی او څنګه چې تا زما زوی بچ کو همدغه شان به زه ستا د زوی د ژوند سوچ کوم او ستا زوی له به د ډونر بندوبست کوم هم په دې ټایم باندې هلو السلام علیکم زما سپیشل پیشنټ دی او هغه ته د ډونر بندوبست کول غواړي ایمرجنسي کې به د هغه اپریشن کوي بالکل هغه له بندوبست وکړئ او زه درالم ډاکټر صاحب دا خو خوب نه دی الله نه سره وکړه الله نه سره وکړه هلو ښځه سلام علیکم زما د سر ډېر ژوند بچ کېدو والا دی
یو ډاکټر په وجه به اپریشن وشي یو ډاکټر په وجه به اپریشن وشي ډاکټر صاحب زه به ستا شکریه څنګه ادا کړم زما سره خو الباس نشته زما سره ستا لاک لاک شکر دی چې زما د لاسونه دی د یو غریب خدمت واغس او د هغه اپریشن کامیاب شو سمه چې په پلار یې زیری وکړم پلار یې ډېر زیات بېچینه او بې حاله دی ډاکټر صاحب سم چلو شو زما زوی سم دی زما زوی سم دی حوصله کوه حوصله کوه الله پاک خیر کو او ستا د زوی اپریشن کامیاب شو راشه د خپل دوی سره ملاقات وکړه نوی ژوند وکړو حوصله کوه او د الله شکر ادا کوه دا خو زه خوب نه وینم ډاکټر صاحب الله در سره ښه وکړه زموږ د غریبانان سره د دعا نه علاوه نور څه نشته داسې ووایه ورور ما چې څومره ډاکټري وکړه او څومره روپۍ مې وګټلې ما ته په هغې کې څه قسم سکون نه دی میلاو شوی کوم سکون چې ما ته د دې ماشوم په علاج او په خدمت کې میلاو شو په خدمت کې او زه د الله نه شکر وباسم چې زما په ډاکټرۍ کې زما نه د یو غریب خدمت او علاج واغستو ما ته ډېر زیات سکون میلاو شو او زه د الله ډېر شکر ادا کوم داسې ووایه په دنیا کې په هر انسان یو امتحان دی او الله انسان له اختیار ورکړی دی چا چې په بل انسان رحم وکړو نو الله پاک به په هغه رحم وکړي الله پاک غریب له د خدمت کولو مقرر کړي دا ډاکټر له د علاج کولو مقرر کړي دا او مالدار له د صدقه او امداد کولو مقرر کړي دا په آخرت کې به د هرې خبرې تپوس کیږي راځئ چې عهد وکړو او په خپل چاپیرچل کې په غریب مسکین نظر وساتو الله دې موږ له توفیق راکړي آمین د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ